بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه اشفاق بنګ شوزل بیا تاسو خدمت کې حاضر یم. درې څلور اهم خبرونه باندې یو خو لکه څنګه اختر تیر شو په دوحه قطر کې دریم چې کوم کانفرنس ته د پاک افغانستان په حواله سره خصوصي توګه باندې هغه په حواله سره د بل چې کوم ټي ټي پی دی هغه خلاف کاروایی سخت کاروایی چې کوم اندېښنه ده هغه اوس شروع کیږي چې قبایلو باندې هم یو ځل بیا مصیبت راتلونکی دی ولې چې خیبر پښتونخوا په ځای باندې بیا کاروایانې شروع شوي دي. یو خو تاسو ښه پته چې زموږ نماینده خلیل جبران هم شهید شو اختر په دویمه ورځ باندې هم پړه چې کوم د پترې د ټي ټي پی باندې په سر راځي. بل دې سره سره پاک چاینا ډیلیګیشن چې کوم پاکستان ته راغلی دی د وخت کې هغه آل پارټي څومره پارټۍ دي اوس هم ملاویږي او په دې کې یو اهم خبره چې افغانستان سره سپیک معاهده یا سپیک مخکې پرتګ بوتون کې خو هغه پاکستان نه بغیر نشي کېدی نو هغه باندې هم اوس ډېر زر په دې حوالې سره مذاکرات کېږي. خو ول برزو د دوحه قطر په کانفرنس باندې چې پاکستان به هم نمایندګي کوي نشي دنیا نړۍ ټول چې کوم ممالک دي اقوام متحده دا ورلوندې کېږي په دوحه قطر کې. اوس دا کانفرنس دپاره ډېر زیات دغه خبرونه هم راځي چې په افغانستان باندې یو پریشر هم دا ډیولپ کېدی شي چې هغې کوم معاهدې کړي وي هغې معاهدې کې یو معاهده دا هم وه چې دا عبوري حکومت دی بیا به ټول ټکنې کوي که ولس دغه منتخب کی یا بل څوک منتخب کی چې هغه کې دویمه چې کومه معاهده کې دا وه چې دغه عبوري حکومت کې به د نورو ګوندونو یا د نورو ډلو کسان هم شاملوي لکه کرزی شهدا د نور چې کوم ګروپونه مختلف نو هغه په حواله سره هم په اوس پته لګي چې په دې حواله سره څومره پریشر راځي او کم هغه مخته کېږي. دې سره سره ورکې ښه خبرونه هم دا راتلی شي چې مخته د افغانستان د ټولو ملکونو تسلیم کېدو او بیا ټولو سره سفارتي تعلقات بحال کېدو چې هغه کې ډېر زیات خبرې دا دي چې ولس ته چې کوم مشکلات دي د ویزو د تګ راتګ لکه اوس پاکستان ویزو کوي افغانستان ته نشي لکه هغه سلسله چې کومه ده هغه روانه شي بیا کوم خلکو ته مشکلات دي بار اوله حل شي. دې سره سره چې کوم بیا د ترقۍ په حواله سره د افغانستان پرمختګ په حواله سره اهم خبرې ته وي چې هغه سره تجارتي کم لین دین دی هغه شروع شي چې په افغانستان کې روزګار ته نور هم وده ملو شي. اسې هم خبرونه ډېر ښه راځي د افغانستان په حواله سره چې هلته کې حالات ورو په ښه کېدو دي خو دا به لیدی شي د طالبانو د کم روغ دي هغه سره. خو بل طرف ته بد خبردار راځي چې ټي ټي پی یعنی پاکستان چې کوم طالبان پاکستانیان طالبان چې کوم په افغانستان کې پناه اخیستي دي یا په افغانستان کې دي هغه کې څه کسان لکه دا ټارګېټډ دي چې نومونه مو ورکړي شوي دي په هغه حوالې سره یو اپریشن لانچ کولو جوینټ اپریشن چې کې یو اس امریکا هم شاملېدی شي نو دا یو بده خبر داسې کېدی شي چې که چیرې دغه شانتې شروع شوه نو افغانستان خاوره ده نو یقینا چې افغانستان طالبانو په دې باندې مخکې هم خفګان کړی دی بیا به هم خفګان کوي. خو دې لپاره اوس که د مذاکراتو د دویم چې کوم خبر دریم در کومه چې چاینا غواړي چې یاره پاکستان افغانستان چې کوم دغه شخړه ده خپله کې ختم شي او خاص کر د سپیک یا تجارت او خو ګټې دپاره خپل هغه کوي خو دې کې اهم خبره دا کوي چې هغې په زمین باندې جوړ شي او دا کینی او دغه کومه مینس کې یو بل باندې د تحفظات دي دا خلاص کی نو الله دې وکړي که چاینا په دې کې کامیاب شي نو یو اس ته به موقع نشي میلاو امریکا ته خو آلریډي غواړي چې پاکستان په اوږه باندې ټوپک کېږدي او هلته کې حالات خراب کړي نو دغه اهم خبرونه دي. الله دې وکړي چې په دغه کې ښه خبرونه مخې ته راشي دا بده خبرونه چې کوم لږ شان مدر کو دغه نه موږ لا وساتي نو اکثر موږ کوشش دغه وي چې ښه خبرونه ښه امید والا خبرونه درکوو
او چې هغه باندې اولس چې کم دی کم از کم چې کوم د ستونزو کې ګیر دي یا مشکلات کې دي یا بیا خاص کر دی وخت کې بار تک د پاره کم ولس یونیسيار او په دغه په کیسو کې پراته دي هغه ول سره هم اپډیټ روان دي ان شاء الله غزه تازه اپډیټ واخلم نو هغه هم تاسو سره شریکوم نو اوس دوره ساته پرې دوبره کافي دی او تاسو نه خواږه دادي چې چا زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو لازمي سبسکرایب کړئ ان شاء الله چې د سور زیور کې وقفه وای اخترې وي لاګې مې نوي کړي نو ستاسو چې کوم مینه ده محبت دی هغه به ما یاد راتله خو مصروفیات ډېرو نو اوس تاسو نو امید لرو چې چینل به هم لایک کوئ سبسکرایب کوئ او نور سبا هم شیر کوئ نو که تاسو ته نه مینه څومره میلاویږي موږ به همغه خبرونو کې نور هم منډې وهو او تاسو ته به ښه خبرونه درکوو مننه خوشحاله او آباد اوسئ